السلام علیکم ورحمت الله. قدرمندو دا خبره مې لازمي واوري او پی عمل وکړي. قدرمندو شپم ده مونږ جنگ نه غواړو، مونږ د جنگ طرفدار نیستو. الله دې دا جنگ ختم کړي. خو دا په مونږ مسلط شوی دی او راغلی. نو قدرمندو که په دغې اساس وخت کې اکثر دغسې سپک او بې غیرت خلک شته دی چې دغې زمونږ خاورې ته، زمونږ نظام ته، زمونږ هغه ځواکونه چې د فرضي کرښې کې د وطن دفاع له خاطر جنګېږي، که څوک ورپسې منفي خبرې کوي او منفي تبلیغات کوي. قدرمندو د دغسې خلکو مخه ونیسئ، د دغسې خلکو دغه خولې پې مات کوي. که تو ځان ته افغان وی، که تو ځان ته پښتون وی، تو ځان ته مسلمان وی او دغسې سپک و بې ضمیر سړی ستا د وطن پسې، ستا خاورې پسې، ستا ځواکونه پسې منفي خبرې کوي، تبلیغات کوي او تو ورته څه نه وی، بیا تو هم د سړي زوی نه، تو بیا هم د سړي زوی نه چې د خپل د خاورې او خپل د هیواد دفاع نه کوي. هیواد مور، خاوره لکه مور. نور چې په دې وخت کې تو د خپل مور دفاع نه کوي، خپل د عزت دفاع نه کوي، نور به کله کوي. نو قدرمندو هیله کوم مه هېرېږئ چې په اساس وخت کې هر چا منفي خبرې وکړلې، منفي تبلیغات وکړلې، زموږ ځواکونو ته چا بد ویلې، خوله پې مات کړي. احیانا که زور مو نه رسېږي نور خیر دی، امنیت او استخبارات پې خبر کوي چې دغسې بې غیرت د اشخاص ونیسي او بندي کړي. قدرمندو هیله کوم دغه ویډیو شیر کړئ او ټولو ته ورسوئ او په دغې زما خبرې باندې عمل وکړئ چې چا منفي خبره وکړله خوله ورته مات کړئ.